بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې دا زرغه د نوي څپرکي څخه شروع کوو چې هغه زموږ او ستاسې اتم څپرکی دی، او په دې څپرکي کې به زموږ ټوله تمرکز پر د شاخصونو پر مشخصوالي به وي چې موږ او تاسې په انګلیسي کې ورته انډیکس نمبرز وایو. انډیکس خپله شاخص ته کاریږي چې خصوصا دا برخه په اقتصادي مضامینو پورې ډیر تړاو لري، او زیاتره پوهنځیان چې اکونومیکس، بزنس، فاینانس او ریلیونټ فاکولټیز په یو ځای کې ویل کیږي، نو د هغو لپاره انډیکس نمبر ضروري دي چې تر څو د دې څخه کار واخلي. نو انډیکس نمبر په صورت عموم کې څه وظیفه اجرا کوي؟ موږ او تاسې کولی شو دلته تعریف یې ډیر لنډ د ځان سره یاداشت کړو. ټوله ریلیټیو چینج څخه هدف څه دی؟ یعنی موږ ته د دوو پیریډز، د دوو وختونو په منځ کې، د دوو ټایمونو په منځ کې چې توپیر او تغییر راشي، دا ریلیټیو چینج دی. دا ریلیټیو چینج موږ ته په څو شانو کې معمولا راته ښیي. هغه زیاتره وخت موږ درې طبقو ته تقسیموو. دا ریلیټیو چینج که چیرې موږ ته په پرایس، ویالیو او کمیت یا کوانټیټي کې په دغه درو شانو کې موږ ته اندازه‌ګیري وکړي، میجرمنټ راته وکړي، دغه میجرمنټ چې په ورته برخو کې موږ ته کوي دې ته انډیکس نمبر ویلی شو. نو په لنډه توګه موږ وایو چې انډیکس نمبر موږ او تاسې ته د قیمتونو، ارزښتونو او کمیتونو پر بنیاد د ریلیټیو چینج هره کچه چې موږ ته راباسي هغه راته اندازه کوي. نو په دې لحاظ باندې موږ په انډیکس نمبر کې چې تر ټولو مهم دی هغه بیس ویلیو او کرنٹ ویلیو ده. دوه شان تاسې یاداشت نیسئ، بیس ویلیو او دوهمه ډول چې موږ او تاسې پیژنو هغه کرنٹ ویلیو ورته وایي. بیس ویلیو معمولا موږ په 0 سره ښیو او کرنٹ ویلیو معمولا موږ په 1 سره ښیو. بیس ویلیو څه دلته هدف؟ بیس، year، month، هر ټایم چې تاسې ورکولی شي په شارټ کټ توګه ووایم ټایم پیریډ کولی شي هفته، میاشت، مربوطه بخش پورې اړه لري چې په کوم وخت کې تاسو کولی شي دا چینج پیدا کړي. کرنٹ زموږ او ستاسې جاري حال ښیي. په دا جاري حالت کې چې کله واقع کیږي هغه هم عیني کیدلی شي ټایم وي، اني ټایم کولی شو موږ په هغه کې ورکړو. نو د دې څخه وروسته تر ټولو مهم شی په انډیکس نمبر کې همدغه د بیس ویلیوګانې شولې. بل چیرې موږ کولی شو انډیکس نمبر په صورت عموم کې استعمال کو. انډیکس نمبر په مختلفو ځایو کې استعمالیږي. یو تر ټولو مهم چې دی هغه د پالیسیز په جوړولو کې موږ کولی شو د انډیکسونو څخه کار واخلو. پالیسیز کیدلی شي موږ او ستاسې مونیټري پالیسیانې وي، د ملک مالي پالیسیانې وي، یا د ملک فیسکل پالیسیانې وي. نو ورته دوو پالیسیانو کې کولی شو ځینې وخت موږ حتی یو ملک کولی شي په کمرشل پالیسیز کې هم قرض ځینې واخلي. نو ناشنل لیول کې پالیسیز وي او یا که انټرنیشنل لیول کې وي او یا که د ارګنایزیشن په سطح کوم پالیسی جوړیږي، انډیکس نمبر څخه کیدلی شي په هماغه برخو کې استفاده وشي. خصوصا د انډیکس نمبر استفاده موږ او تاسې د اقتصادي برخو کې په انفلیشنري لیول کې هم کار ځینې اخیستلی شو. انفلیشن کې خصوصا انډیکس نمبرونه ډیر قابل د استفادې دي چې د قیمتونو په تغییروالي کې موږ ته راښیي چې آیا انفلیشن او یا دغه خلاف ډیفلیشن رامنځته شوی دی او که نه دی رامنځته شوی. بر علاوه تر دې موږ ته ټرینز او ټینډنسیز کولی شي راته وښیي. ټرینز اینډ ټینډنسیز د دې څه هدف څه دی؟ میلان د چینج کولی شي موږ ته وښیي. آیا د مربوطه کلونو کې دا چینج مثبت تللی دی، منفي تللی دی؟ نو ټرینز کولی شو موږ څو برخو ته ورسوو. ټرینز کیدلی شي پازیټیو چینج وي، مثلا کیدلی شي مخ پر لوړه ځي. ټرینډ کیدلی شي منفي وي، لاندې ځي. ټرینډ کیدلی شي رنډم وي، رنډم سه هدف هیڅ یې نسو تشخیصولی، نو په هر حالت کې تغییر کولی شي. یا ټرینډ کیدلی شي سایکلیکل وي، منظم هر وارې همدغسې تکرارېدونکی حالت کې ولري.
نو څو ډوله دي چې موږ کولی سو د دې په ذریعه باندې د قیمتونو په تغییروالي کې دغه 4 ډوله تغییرات موږ پکښې معلوم کړو. بل د دې څخه وروسته د ډیپلیټینګ لپاره هم موږ کارولی سو د انډیکس نمبرونو څخه کار واخلو. ډیفلیټینګ کله چې دا بیا تاسو ته په اقتصادي مضامینو کې خورا ښه تشریح کیږي چې په مونیټري پالیسي کې ډیفلیشن او همدارنګه په ماکرو اکونومیک لیول کې ډیفلیشن موږ سره کوم کولی شو د انډیکس نمبرونو څخه کار ورته واخلو. خو دلته فقط د احصایې په ژبه کې دومره سره غږیږو چې شاخصونه په دغه مربوطه او داسې ورته نورو ساحاتو کې او داسې نورو ځایونو کې هم قابل د استعمال شي. د دې څخه وروسته ځینې عمده ستونزې موږ او تاسې په انډیکس کې د انډیکس نمبر په تشخیص کې معمولا موږ ورسره مواجه کیږو او لرو یې. یو د هغو څخه موږ او تاسې ته چې مهم دی هغه د بیس پیریډ انتخاب دی. چایس اف بیس پیریډ دی. د کوم کال څخه ته کولی شې د خپله ډاټا بیا پرتله کړې او هغه کال ستا لپاره P0 وبلل شي، یعنې پرایس د هغه کال وبلل شي. نو دا زموږ لپاره یو په انډیکس نمبر کې یو عمده ستونزه ده چې زیاتره سټاټیشنز یا اکونومیسټس ورسره مخ کیږي، ځکه بعضې وخت موږ د دې دپاره چې په سمه توګه اوریج راوباسو موږ مجبور یو داسې وخت ورته ونیسو چې په هغه کې ځینې اکونومیک فلکچویټیو ویوز موجود ونه اوسي. مثلا کیدلی شي موږ ووایو چې هغه داسې لیول وي چې وکولی شي په اوسطه توګه د نورو راتلونکو کلونو لپاره هم د هغه اوریج پر بنیاد صحیح اندازه وښیي. کیدلی شي موږ بیس پیریډ داسې ټاکلی وي چې هغه ډیر اقتصادي بوم رامنځته سوی وي او بیا په راتلونکي کې چې کله د هغه ریورس کنډیشن راسي موږ ته یا نارمل لیول ته راسي موږ ته صحیح ډاټا په لاس بیا رانه کړي یا سم ریزلټ رانه کړي. نو دا یو بله غټه ستونزه ده معمولا چې رامنځته کیږي. بل د ایوریج په انتخاب کې د اوسط په انتخاب کې موږ او تاسو ته ستونزه ده، ځکه څو طریقې دي چې موږ کولی شو هغه ته کار کوو. عیني شکل کې د انډیکس په انتخاب کې هم ستونزه ده، ځکه موږ او تاسو یو ډول انډیکس نه لرو، څو ډول انډیکس دي. بعضې کمپنۍ یو انډیکس کاروي، بعضې ملکونه بل انډیکس کاروي. نو د هر انډیکس د کارولو توپیر د ارقامو په حساب شته او وجود لري، دا خپله یو مشکل دی. بل د دې دپاره چې موږ او تاسې شاخصونه په نښه کوو، نو بله یوه عمده ستونزه د کماډیټیز په انتخاب کې ده. څه ډول ګوډز انتخاب کو؟ معمولا کنې موږ او تاسې خو هول سیلز او کنزیومریبل ګوډز لرو، هغه چې زیات استعمالیدونکي دي، هغه چې په لوړه سطح دي، غټ دي. نو دا طبقه بندي له مخه سوې ده، مګر بیا هم بعضې سازمانونو ملکونو ته په دغه بخش کې تغییر او تبدیل راغلی دی او لا تر اوسه پورې هم په هغه کې کار روان دی. بل تر هغه خبره وروسته د موادو او د ډاټا په راټولولو کې ستونزه ده. موږ باید دغومره دقیق معلومات او بالکل پر واقعیتونو باندې ولاړ معلومات واوسي تر څو موږ انډیکس کې چې کله موږ ته هغه توپیر د کرنټ پیریډ د بیس پیریډ سره راباسي موږ ته بالکل هغه په سمه توګه وښیي او موږ پر هغه باندې صحیح فیصله او پریکړه راتلونکو پالیسي کې وکړو. که چیرې ډاټا غلطه واوسېدله، زموږ زیاتره پالیسي هغه که د مالي پالیسي په بخش کې وي یا د فیسکل پالیسیز او یا کمرشل پالیسیز په بخش کې وي، دا ټولې متضرره کیږي او یا شاید نتیجه سمه او مؤثره ورنه کړي. د دې څخه وروسته موږ معمولا انډیکس نمبرونه پر 4 برخو تقسیموو. انډیکس نمبرونه چې غواړو موږ یې پیدا کړو، نو 4 طبقو ته موږ باید تقسیم کړو. یوه طبقه د هغو څخه یوازې او یوازې قیمتونه د اجناسو ته کتل کیږي او د قیمتونو پر بنیاد باندې انډیکس راایستل کیږي یا شاخص پیدا کیږي پکښې کې، دې ته پرایس انډیکس وایي. دوهمه طبقه یا ویش موږ او تاسې د کوانټیټي انډیکس په نامه بولو. دلته بیا موږ مقدار ته ګورو چې تیر ځل څونه کار سوي وه، دا ځل څونه کارېږي، تیر ځل څونه په مصرف وه او بیس پیریډ کې څونه په مصرف وه، اوس څونه په مصرف دي. دا د کوانټیټي پر بنیاد کارېږي. دریم ډول انډیکس چې دی هغه ویالیو انډیکس دی، چې موږ تاسې یوازې د ویالیو په تشخیص او په پیدا کولو کې کار دی چې اوس یې ویالیو څومره وه او په بیس پیریډ کې ویالیو څومره ده، د دې پر اساس باندې کوو. بل کمپوزیټ انډیکس دی چې هغه مخلوط انډیکس دی،
د یو یا دوو شانو په کتلو سره موږ څه کوو انډکس یې سنجي شوو او بالاخره راباسو یې. نو د دې لپاره چې موږ راسو اول ځل پر انډکس باندې خبرې وکړو سیمپل اګریګیټیو انډکس باندې لومړی کار کوو چې د مخه در دې چې هغه ډیر مشهوره انډکسونه یا شاخصونه دي هغه ته په تدریجي توګه او قرار ورته راځو. اول ډول چې موږ او تاسې لرو هغه سیمپل اګریګیټیو میتود دی چې په دې طریقه موږ سره کوم کولی شو یو انډکس پیدا کړو. نو د سیمپل اګریګیټیو میتود له لارې شاخص پیدا کولو فارموله موږ لرو چونکې دا سپرک یوازې پر فارمولو ولاړ دی ځکه نور ډیر طریقې او تګلارې نه لري. پی صفر یو مې ځکه په دې ځای کې لیکلی دی یعنی پرایس انډکس د بیس پیریډ او د کرنٹ پیریډ. صفر د بیس حساب لپاره کاریږي او 1 د کرنٹ پیریډ لپاره کاریږي. نو پی د صفر یو مساوي کیږي سمیشن د کرنٹ پیریډ ټوله چې څونه آیټمونه موږ لرو د هغه د قیمتونو جمع تقسیم پر سمیشن پی صفر چې زموږ بیس پیریډ دی و مربوطه کمارټیز ده د هغوی مجموعه ضرب سل په دې خاطر چې موږ ته په پرسنټیج باندې مربوطه ځواب صحیح راووځي. مثلا د مثال په توګه داسې تاسې فرض کړئ چې زموږ لپاره بیس پیریډ زموږ او ستاسې 2009 کال دی او زموږ او ستاسې کرنٹ پیریډ هغه 2008 کال دی. د یو کال تفاوت شته. دا زموږ او ستاسې 0 ویلیو ده دا زموږ او ستاسې 1 ویلیو ده. تاسې فرض کړئ موږ 15 ډوله کمارټیز لرو. څو ډوله کمارټیز دي؟ 15 ډوله کمارټیز لرو او د دې کمارټیز په کتلو سره موږ غواړو چې د دې سیمپل اګریګیټ میتود کې انډکس یې راوباسو. هغه کمارټیز فرض کړه شوګر دي، بوره لرو، مثلا د شیدو قیمت دی، د غوړیو قیمت دی، د غنمو قیمت دی او د ټوکر قیمت دی یا اپارل چې موږ ورته کارولی شو. دا آیټمز وله زموږ او ستاسې لپاره. د دې څخه وروسته موږ یونټس ورچو. مثلا یونټس دا په شوګر په چی شي دي؟ زه وایم دا په کوینټل دی، کیلوګرام دی، ټن دی. دا مثلا په کوینټل دی، مثلا اویل په لیټر دی. خیر دا زموږ د سوال اساسي برخه نه تشکیلوي. راځو پی صفر څه هدف پرایس په 2009 کې زموږ د مربوطه کمارټیزو څو دی؟ فرض که د دې یونټ همهغه و 200 دی او لاندې 18 دی. دا به هم تاسې کوینټل کې، دا خو لیټر سول، دا هم کوینټل کې او لاندې ټوکر دی میټر کې. دا 18 فرض که دا 8 دا فرض که 900 او ټوکر فرض که 50. د دې څخه وروسته موږ او تاسې ته مهم چونکې په فارموله کې سمیشن پی صفر موږ لرو نو د جې جمع به موږ او تاسې راباسو. دا ټوله چې تاسې جمع کړئ تاسې ته به 3 2 3 6 ویلیو په لاس درکړي. د هغه څخه وروسته پی 1 زموږ او ستاسې کرنٹ پیریډ دی 2008 کال. فرض که دا قیمت د بورې ډیر سوی دی، د ملک هم ډیر سوی دی، د غوړي د کم ډیر سوی دی، همدارنګه د غنمو د هم ډیر سوی دی او د کلوتینګ د هم ډیر سوی دی. مګر موږ ته معلوم نه دی چې څونه فیصدي د قیمتونو په تغییروالي کې چې دغه لیست کې موږ شامل کړي دي رامنځته سوی دی. نو سمیشن پی 1 4350 راوتلی دی. نو زموږ انډکس نمبر سیمپل انډکس نمبر به زموږ دا مساوي سي سیمپل انډکس نمبر چې غواړو د دوو کلو په منځ کې د مربوطه کمارټیز د حساب راوباسو. نو موږ فارمول ورډ لیکلی دی 4351 تقسیم پر 3 2 3 6 ضرب 100. بالاخره موږ ته به ځواب راسي 140.15. موږ نسو ویلی چې دا پرسنټیج ټوله. موږ بیس پیریډ معمولا 100% نیسو، بعضې 10 نیسي، بعضې 1000 نیسي، هغه دې ته په کتلو بیا حسابي. خو زموږ او ستاسې بیس پیریډ د پرسنټیج حساب 100 دی چې زموږ هغه ډاټا ورسره نیول سوی ده. وروسته تر هغه بیا په ډاټا کې ګورو چې منفي سوی دی که مثبت سوی دی. چونکې راایستل سوی قیمت تر دې ډیر دی نو مثبت دی.
تفاوت د دې دواړو به موږ ته وویل سي چې دومره شان ګران سوي دي، په دومره فیصدي یا په سلنه باندې شان ګران سوي دي. نو ډیفرنس د دې پرسنټیج به زموږ مساوي سي 1.4 منفي سل، دا به مساوي سي په 4.15%. اوس موږ ویلی سو چې مربوطه پنځه امتعه د دوی ګرانی د قیمتونو د یو کال په پرتله یعنی د بیس پیریډ په پرتله په یو کال کې 4.15% په اوسطه توګه دا ګران سوي دي او قیمتونه لوړ سوي دي.